د قاچاقبري ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د قاچاقبري ناول نهمې دردونکې او خوندورې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د قاچاقبري ناول نهمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. زما د دعاو له ختم سره سړی راوست او زما د څنګ په اتاق کې واچاوه. ور یې پسې قلب کړ. نور کسان ترې ښکته شول. لږ وروسته سوریایي جینۍ راغله، فاطمه نومېده. په ورختۍ یې ما ته وویل خبره شوې؟ ما ورته وویل نه. راته ویې ویل دوی یو ډېر مهم سړی راوړ، ستا د اتاق خوا کې یې قلف کړ. ما ورته وویل هغه څوک دی؟ ګناه یې څه ده؟ فاطمې راته وویل دا کس په ایران کې د انساني قاچاق د مافیا غړی دی. په ترکیه کې د هغې مافیا نمایندګي کوي. زموږ رئیس پر هغې مافیا د انسانانو د لیږد رالېږد $1,000,000 پاتې دي. اوس هغه دغه پیسې زموږ رئیس ته نه ورکوي. بهر کړپ شو. فاطمه په بیړه زما له کوټې ووته. زه په دې خبرو نور هم وویرولم. نارامه شوم. ځمکې ځای نه راکاوه. ماخوستن یې ډوډۍ راوړه، څو ګولۍ مې وخوړه. نوره مې له ستونې نه تېرېده. لوښي مې یو کونج ته ټول کړل. لږ وروسته فاطمه د لوښو وړلو لپاره راغله. راته ویې ویل راوړل شوي کس ته سزا ورکوي. ستا نوم یې هم واخیست. ویلې چې د سزا په وخت کې در سره ودروئ تر څو زموږ له کارونو سره بلده شي. هغه د خوراک له لوښو او دسترخوان سره ووته. زه غلې ناسته وم لکه انسان چې په بله نړۍ کې وي. په ځان سمه نه پوهېدم. دا هر څه بیخي بل رقم راته معلومېدل. کله کله به مې ورته د خیال فکر وکړ. بیا به مې چې ماحول ته وکتل، په غړېدلو سترګو به مې ځان ولیده چې یرغمل شوی یم. نو وبه مې ویل کاشکې خیال وای. په همدې فکرونو کې د شپې 9 بجې شوې. دروازه را خلاصه شوه. 5 کسان د دروازې مخې ته ولاړ وو. په فارسي یې راته وویل راووځه. زه هم ور ووتم. راسن یې د بندي کوټې ته بوتلم. اتاق بیخي تیاره و. هلته د ورسیو پردې کش شوې وې. ګروپ مړ و. تپه تیاره وه. بندي په یو کونج کې پروت و. یوه کس د موبایل ګروپ روښانه کړ. ما ته یې ونیوه. ویې ویل موږ چې څه کوو د هغې ویډیو وکړه. دوی وربوزونه ووهل. بیا یې سپارښتنه وکړه چې زموږ سرونه پکې را نه ولې. یوازې هغه څه عکاسي کړه چې موږ یې کوو. زما لاسونو لړزه پیل کړه. زړه مې ټکان کوه. خوله مې وچېده. نه پوهېدم چې اوس به څه کیږي، خو مجبوره وم. دا کار مې باید کړی وی، کنه زه هم د دوی د پلار لور نه وم. له ما سره یې هم هغه څه کول چې زړه یې غوښتل. عکاسي پیل شوه. په بندي یې شاته لاسونه وتړل. د رخت وړې وړې ټوټې یې راوړلې. د بندي مخې ته یې واچولې. حیرانه شوم چې په دغو ټوټو څه کوي. یو ټوټه یې راخیسته، د بندي په خوله کې ورتخته کوله. خوله یې تر ستوني پورې له همدې ټوټو ورډکه کړه. وروسته یوه ټوټه راواخیسته، د بندي له خولې یې تاو کړه او شاته یې ور وتړله. بندي د 15 کالو په عمر معلومېده. غټې سترګې یې وې. یوه او بل لوري ته یې خوارې خوارې اړولې. پوه شوم چې خوله یې د دې لپاره وربنده کړه چې د لویې سزا اراده ورته لري. او په لویه سزا کې خو د چیغې وهل حتمي دي. دوی د چیغو مخنیوي په خاطر د هغه خوله بنده کړه. له سړي یې کمیس وویسته. یوازې پتلون یې ور پرېښوده. کله چې ښه سزا ته آماده کړ، هغه کس بل کس کې سترګې ونیوې. د سر په اشاره یې راوغوښته. هغه یې خوا کې ودرېده. له جیبه یې اوږد پیچکش راوویسته. په سړي یې پرته له کوم زړهسوي پیل وکړ. د هغه ملا، ډډو، سینې ته، تشو ته یې پیچکش ونیوه. په هر ځای به یې چې لګېده پیچکش به پکې ننوت او بیرته به یې تر راویسته. د 1 دقیقې په اندازه به مې ویډیو کړې وي. نوره په ځان نه یم پوه شوې. غورځېدلی وم. موبایل مې له لاسه لوېدلی و. یو وخت نیمه په هوش کې شوم. په مخ مې د یو چا لاس ښکته او پورته کېده. کله به مې غومبوري کش کړل. سترګې مې وغړولې. خپل اتاق کې وم. خوا کې مې یو بدرنګه کس ناست و. ورته ومې کتل. په ناولې څهره کې شونډې د خندا لپاره سره خلاصې شوې. زما له بیدارۍ سره بیا هم لګیا و. زما مخ یې د یوه لاس په 2 ګوتو منځ کې نیوه. په ډېر قوت سره مې خپل مړوند د هغه د لاس سره وجنګاوه. د هغه لاس لرې والود. په لاس کې مې 2 بنګړي وو. د بېلېدا په وخت کې ازبکې راچولي وو. د دواړو ټوټې په ځمکه ولوېدې. هغه زما له دې شدید عکسالعمل نه سخت وډار شو. خلاصه خوله یې قلف شوه. ټنډه یې تروه او ګونځې شوه. په یوه کونج کې غلی ودرېده.
لږ وروسته زما په لوري 2 قدمه راواخیستل. زه ترې وډاره شوم چې حمله را باندې ونه کړي، ځکه له دې وحشي انسانانو له دې پرته بله تمه نه کیږي. خو هغه د تمې خلاف په ګوډه ماته ایرانۍ ژبه په زاریو پیل وکړ. راته ویې ویل زموږ رئیس ته ونه وایې که نه ما وژني. د لاس په اشاره مې ورته ګوته ونیوله، ورته ومې ویل ووځه، همدا شیبه ووځه. هغه له بل کوم دلیل ویلو پرته په وتو شو. ما ته هم د ده د زوف نکته په لاس راغله چې ورته ورسېده. غږ مې پسې وکړ، رئیس ته نه وایم خو زما یو شرط به منې. هغه راته وویل د څه شي شرط؟ ما ورته وویل اوس یې وخت نه دی. هغه راته وویل چې ما ته د ژوند خطره پکې نه وي منم یې. ما د موافقې په دود سر ورته وخوځاوه. نور سړی لاړو. د څنګ له کوټې مې د ایراني بیچاره د ستوني نه راپارېدونکي زګیروي اورېدل. درک مې کړه چې د هغه له خولې اوس هم ټوټې نه دي لرې کړي. خوب نه راته، په یوه او بل لټ به اوښتم. بهر ووتم، د هغه سړي په دروازه پسې لوی قلف اچولی و. کوم څه مې ورسره د لاسه نه و پوره. بیرته خپلې کوټې ته راننوتم. د هغه د زګیرویو نه ډېره په تنګ شوم. د هغه بیچاره هر زګیروی زما زړه پرې کاوه. د هغه د وهلو صحنه زما سترګو ته ودروله. د هغه ناتوانه سترګې به مې مخې ته کېدې چې ناهیلې به یې یوه بل لوري ته اړولې. د هر پیچکش وهلو سره به چې د هغه وجود کوم درد له لاسه حرکت کاوه، د تیږې زړه یې هم نرماوه. ډېر زیات خواشینونکی و. د هغه زګیروی مې تر غوږو راته. خوا کې مې یوه المارۍ وه، کاغذ تشناب پکې ایښی و. د هغه نه مې 2 وړې وړې ټوټې جوړې کړې، په غوږو کې مې ورکړې، ښې مې پکې تخته کړې. لږه شیبه وروسته په ډار او بیم کې ویده شوي وم. سهار وخته پورته شوم، لمونځ مې وکړ. مور به مې په وطن کې راته ټینګار کوه چې د سهار لمانځه نه وروسته سورت یاسین لوله. ما به هم هغه تلاوت کاوه. د وخت په تېرېدو سره مې پرته له دې چې د یادولو هڅه یې وکړم یاد مې شو، نو هغه مې هم تلاوت کړ. خپل پلار ته مې له زړه نه ښېراوې وکړې. ورته مخاطبه شوم، پلاره تا خو زه تباه کړم، د خپل څو ورځو پاتې ژوند لپاره دې زما ژوند ته اور ورکړ. ته به اوس د اروپا د رڼاګانو په ښار کې اوسې او خبر نه چې زما سرنوشت دې له کوم برخلیک سره مخامخ کړ. دروازه مې وټکېده، سوریایي جینۍ راغله. د هر قدم سره د پتنوس د چایو پیالو ترنګا کوله. پتنوس یې په یوه میز کېښوده. زما سترګو ته یې ځیر ځیر وکتل، تر څو زما نه د بېګانۍ پیښې په اړه یو څه واوري. ما هم په تمه پرې نه ښوده. ورته ومې ویل دا خلک خو له هغه هم بدتر وحشیان دي چې تا راپېژندلي وو. خدای زده چې له تا سره به یې څه کړي وي. هغې په خوله راته لاس کېښوده، ویې ویل ورو غږېږه، تا دا خلک اوس هم نه دي پېژندلي. زما ژوند، هیلې او راتلونکی خو یې تباه کړ. اوس دلته د ګېډې مړولو لپاره پاتې یم، هسې نه چې ستا هم تباه کړي. زه یې له کاغذ تشناب نه هم بې عزته کارولی یم. ورته ومې ویل له تا ما ښه پېژندلي دي. زما په څنګ کوټه کې مې چې د دوی ظلم له یوه انسان سره ولیده، هغه به د بشریت د ظلم په تاریخ کې ثبت شي. د زنکدن په سخت وخت کې به هم راته یاد وي، هیڅ وخت به مې هیر نه شي. هغه بیچاره په پیچکشونو سورای کړ. فاطمې وویل دا د پیچکشونو سزا زما وجود هم لیدلې ده. ما ورته وویل هغه څنګه؟ فاطمې وویل بل وخت یې درته وایم، زه اوس ځم، د رئیس د راتلو وخت دی. که دلته مې تا سره په خبرو وویني پوستکی مې رانه باسي. ما ورته وویل نو ته ولې له دې ځایه نه تښتې؟ فاطمې راته وویل هغه څه چې ډارېدم هغه دوی رانه لوټ کړ. اوس د ویرې څه نه دي راپاتې، اوس نشم تښتېدی. ان زما د تلو جرأت یې هم رانه سلب کړی دی. هغه ووته. لږه شیبه وروسته د دوی مشر رئیس راغی. مخکې له دې چې خپل اتاق ته لاړ شي زما اتاق ته راننوتو. مسکی کېده. راته ویې ویل خبر شوم چې بېګا دې زوف کړی وو. ورته مې ویل هو، تر اوسه هم په خپل حال نه یم. رئیس راته وویل نو داسې وړو خبرو ته هم سړی زوف کوي؟ ما ورته ویل تاسو ته وړي دي، د نړۍ خلکو ته تاریخي دي، نوي دي، نه سترګو لیدلي، نه غوږو اورېدلي او نه هم کومې خولې ویلي دي. رئیس راته وویل قاچاقبرې ته باید د داسې پیښو سره بلده شې، بل ځل زوف نه شې که نه په زیان درته تمامېږي. رئیس راته وویل قاچاقبرې ته باید د داسې پیښو سره بلده شې، بل ځل زوف نه شې که نه په زیان درته تمامېږي. خوا دا ځل د ویډیو اخیستو په آخر کې زوف کړی وو. پیغام پکې نیمګړی نه شو. د دوی مشر ته مې ولیږه تر څو ورته وښایم ما ته چې څوک پیسې را نه کړي داسې سزا هم ورکولی شم، که نه د $1,000,000 له خطر سره د مخ کړی وم.
او تا ته به جبرانول سخت وو. ما د ښه په دود سر ورته وخوځاوه. هغه لاړ په غوسه کې مخ رانه واړاوه. بس زموږ همدغه کار شو. نورو ته د سزا په ورکولو کې زما زړهسوی له منځه وړ. دا ډول سزاګانو ته به یې غوښتم تر څو د دوی په څیر سخت زړه شم. یوه ورځ یې یو تنکی ځوان راوسته. د شپې 7 بجې زما خوا کې اتاق کې بندي کړ. په 9 بجې زه هم وغوښتم. ځوان مې نه پیژانده چې د کوم ځای دی. دریشي اغوستې وه. ښکلي ویښتان یې درلودل. سپین نوراني مخ کې تنکي د ګیرې ویښتان شنه وو. پر پاسنۍ شونډې نري برېت راغلی وو. هغه باندې هم کمیس وباسه. خوله یې وربنده کړه. لاسونه یې شاته ور وتړل. ډارېدم چې بیا به له پیچکشونو کار اخلي. کوم پیچکش چې د مخکیني کس لپاره کارولی وو. خو دغه کس ته د دوی سزا بل ډول وه. اوسپنیز کیبل یې راوړ. ما ته یې وویل موږ ویډیو کوو او ته یې کیبل ډډو ته ونیسه. ما ورته انکار وکړ. وروسته د ویډیو کولو وویل. مجبوره وم. کامره مې ورته ونیوله. تنکي ځوان خوله تړلې وه. یو څه وخت خو یې د کیبلو وهلو تاب راوړ. وروسته بیخي حالت خراب شو. په ټنډې خولې ماتې شوې. کله په یوه اړخ او کله به په بل اړخ شو. تر دې چې وبدرېده. کله چې ښه ځان پرې ستړی کړ بیا خوله پرې خلاصه کړه. ورته ویې ویل اوس دې په خپله ژبه خبرې وکړه چې کورنۍ ته یې ورولېږو. هغه په پښتو خبرې پیل کړې. ویې ویل پلاره دغه خلک ما وژني. دوی هېڅ زړهسوی نه لري. پیسې ورته راولېږئ. زه دوی یرغمل کړی یم. وایي چې $50,000 باید موږ ته جمع کړئ که نه ما وژني. مې له خولې ووته. ورته ومې ویل ته افغانی یې؟ ځواب یې راکړل هو افغانی یم. راته ویې ویل ما له دوی خلاص کړه. خیر دی افغانیت را سره وکړه. کور مې په ډېر سخت و بد وضعیت کې پرېښی ده. ما ورته وویل کاش مرسته مې در سره کولی شوی. زه له تا بدبخته یم. زه هم برمته شوی یم. ستا په څېر یم. ته خو نارینه یې خو زه ستاسې ناموس یم. دلته په یوه نامعلوم برخلیک له دوی سره یرغمل یم. نه پوهېږم په کوم سرنوشت به اخته شم. دوی زموږ په خبرو شک واخیسته. یوه کس پورې وهلم. راته ویې ویل قاچاقبرې خبرې دې ترجمه کوم. که زموږ په اړه دې لږ هم کاږه خبره کړې وه وژنم دې. بهر یې راوویستلم او خپلې کوټې ته یې د تلو راته وویل. بس همدا مو کار شو. د سزا ورکولو لپاره به یې زه ګمارلم. له ما بې زړې زمرۍ جوړوله. خو هر بار به په بېهوشۍ له کوټې ویستل کېدم او یو 2 ساعته وروسته به په هوش راتلم. یوه میاشت خو مو په همدې کشمکشونو کې تېره کړه. یوه ورځ سهار مهال مې دروازه ټک ټک شوه. وروتم. همغه رئیس و. ورته ومې ویل مهرباني وکړه. ویې ویل نن مې ستا لپاره ځانګړي کالي فرمایش ورکړی. لږ وروسته را رسیږي. فاطمه به یې درته راوړي. هغه په تن کړه. تا نن ماښام یو ځانګړي ځای ته بیایم. ساعت به دې تیر شي. هلته ما هیڅوک هم نه دي بولي. یوازې ته مې د هغه ځای وړ وبللې ځکه ځای ځانګړی دی او ته هم ځانګړی یې. د دې خبرې سره یې وویرېدم. ورته ومې ویل زه دلته آرامه یم. زه هیڅ چیرې نه ځم. رئیس راته وویل نه دلته د هیڅ چا فرمایش نه چلیږي. یوازې هغه څه کیږي چې زه یې غواړم. د سرغړونکو پوښتنه بیا له هغې خدمتګارې وکړه چې تا ته ډوډۍ او چای راوړي. زه اوس ځم او ماښام درپسې راځم. هغه ووت او زه د ځان په اړه چې څه به راسره کوي د یو عالم سوچونو سر په کوټه کې پرېښودم. د بندخونې کوټه چا راوټکوله. ور مې ور خلاص کړ. ګورم بل بندي دی. هغه راننوت. راته ویې ویل وروره مړ یې که ژوندی؟ ټوله ورځ دې په خپل اتاق ننوتلی یې. نه د اشپزخانې ډوډۍ ته لاړې او نه بهر راووتې. ناروغ یې او که څه ستونزې سره مخ یې. هغه زما په خوا کې د لیمې ګڼو ورقو ته پام شو کومې چې ما لوستې وې. حیران شو. ویې ویل دغه څه دي؟ ما ورته وویل دا د هغې مېرمنې د ژوند کیسه ده چې ما په موټر وهلې ده. د کوټې شاوخوا مې وکتل. بیا مې د ورسۍ نه بهر وکتل. د شپې 9 بجې شوې وې. پښې مې میږي میږي کېدې. پوه شوم چې په پښو کې مې د وینې چلخ درېدلی. د جګېدو توان مې له لاسه ورکړی و. پښو او لاسو ته مې لږ لږ حرکت ورکړ. سم نه پرې پوهېدم خو احساس کوله مې چې وینې بیرته چلخت پکې پیل کړ. دویم بندي زما لوستو ورقو ته وکتل. په حیرانۍ یې رانه وپوښتل دغه څه دي؟ ما ورته وویل دا زما د بندي کېدو د لامل کیسه ده. هغه راته وویل څنګه؟ ما ورته وویل یوه جینۍ مې په موټر ووهله بلکې هغې زما موټر ته ځان راواچوه. اوس په روغتون کې بستر د بېهوشه ده. زما د بې ګناهۍ هم نشي ویلی.
بس دغه بکسه ورسره وه د ژوند کیسه یې پکې لیکلې ده، خو کیسه یې ډېره جالبه ده، ډېر ظلم ورسره شوی ده. هغه وویل دا کیسه دې په خلاصېدو کې کومک کولی شي؟ ما ورته وویل هو، ډاډه یم که قاضي ولولي حتما ما ته براعت راکوي. بندي راته وویل بیا خو یې ولوله، لږ ځان پرې پوه کړه. ما ورته وویل خپله هم کیسې راګیر کړی یم، که وغواړم یا نه ځان راباندې لولي، اوس لږ راته پاتې ده، لولم یې، ټوله شپه هم پرې تېروم. سره د دې چې زما د خلاصون کلي پکې ده، خو دا کیسه باید ولوستل شي، ډېره جالبه ده. پښو کې مې وینې چلخت پیدا کړ. دویم بندي ووت، ځان مې نورمال احساس کړ. د اطاق یو کنج کې بستره پرته وه، هغه مې راوغوړوله. ستوني ستاغ څملاستم، له لوستو پاتې پاڼې مې مخې ته ونیوې، قچاقبر یې لیکلي وو. د ماښام لمونځ مې وکړ، دعاوې مې وکړې، ومې ویل ساتونکي ربه، زه خو ستا تقدیر یرغمل کړم، نه دلته کوم شناخت لرم، نه کوم خواخوږی لرم، پښې او لاس مې تړلی دي، هیڅ هڅه مې ځای نه نیسي، خو بیا هم ستا له ترحمه نه یم مایوسه شوې. د انسان په جامه کې وحشي ځناورو ته په لاس ورغلی یم. دوی یوازې خپلې موخې او خواهشات پیژني. په چا یې زړه سوی نه راځي، د ځان روزي او دبدبه له ظلم کولو لاسته راوړي، او په دې لاره کې هر خنډ هغه که روا وي او یا هم ناروا له منځه وړي. لږ وروسته مې ځان سره بیایي، پوهېږم زما لپاره کومه بده نقشه لري. خدایه تا ابراهیم په اور کې وساته، تا موسی د بحر له غرقېدا وژغوره، تا یونس د ماهي په ګېډه کې وساته. که زه معصومه یم، که تر ننه مې ځان له نر مچه هم ساتلی وي، نو ما هم وژغوره. زه دې هم یو بنده یم، پردی وطن دی، هیڅ شناخت مې نشته، یوازې ته مې مرسته کولی شي. لپه لاسونه مې په مخ راتیر کړل او بیرته په خپل کټ کېناستم. دروازه راوټکېده، فاطمه وه. سپین ځلا لرونکي د ناوې کالي یې په لاس کې وو، یوازې په دې توپیر چې دا جامې اوږدې نه وې، خو قیمتي معلومېدې. هغې ته مې په وارخطایۍ وویل دا څه دي؟ فاطمې وویل رئیس دې لږه شېبه وروسته په بولو پسې راځي. ما ورته ویل د څه لپاره؟ ولې مې بیایي؟ هغه په ما څه کوي؟ فاطمې وویل زه هم نه پوهېږم، د دې خلکو په هر کار کې له وحشته بل څه نشته. ما ورته وویل خورې خیر دی که ته پوهېږې ما ته ووایه چې دوی ما چیرې بیایي او په ما څه کوي؟ چیرې خو به مې په چا نه خرڅوي، یا خو مې کوم د نڅا او خرابکاریو ځای ته نه بیایي؟ که داسې معلومات دې له ما مه سپموه چې زه هم خپل تیاری ونیسم او خپله پرېکړه وکړم. فاطمې راته وویل ته به له ځان سره څه پرېکړه وکړې او اوس زما او ستا له وسه څه پوره دي؟ ما ورته وویل که دوی نه شو وژلی، ځان خو وژلی شو. زه نه غواړم چې داسې ځای ته مې بوځي چې هلته زما عزت وپلورل شي. فاطمې راته وویل خورې تر تا په ما عزت ډېر ګران و، خو یوه مېرمن څه کولی شي؟ هغه هم په داسې حالاتو کې چې د وحشي ځناورو سره یرغمل وي، چې نه خدای پیژني او نه رسول او نه د انسانیت په نوم څه پیژني. ما ورته وویل زه افغانه یم، سوریایي نه یم. دا خبره مې ځان ته توهین ونه ګڼې او نه مې له دې خبرې ستا توهین مراد دی. افغانان خپل وس کوي، که نه شو بیا تسلیمیږي. تاسې وګورئ موږ په تش لاس له انګریزانو سره وجنګېدو خو تسلیم نه شوو، له روسانو سره وجنګېدو خو تسلیم نه شوو، اوس هم د نړۍ له زبر ځواکونو سره په جنګ یو خو تسلیمیږو نه. موږ مقابل جانب ته نه ګورو چې څومره زور لري، موږ دې ته ګورو چې هغه زموږ څومره مهم ارزښتونه له پښو لاندې کوي. فاطمې راته وویل خورې له دې خلکو سره د کوم زور هڅه ونه کړې. زما وجود هم د هغه بندي په څېر چې تا یې ویډیو کوله سوری دی، داسې به دې کړي چې له ژونده به دې وغورځوي. ما ورته وویل زه نور ژوند هسې هم نه غواړم، ژوند خو په ارزښتونو کېږي، ارزښتونه چې پکې له منځه لاړ شي بیا هغه ژوند کله ژوند وي. سوریایي فاطمې ته زنګ راغی، معلومېده چې د هغې ناولي غږ دی. هغه ورسره په خبرو بوخت شو، کله به یې ځمکې او کله یې ما ته کتل، خو ما ته په کتو کې به یې رنګ والود. پوه شوم چې کوم قوي پلان درته برابر شوی دی. هغې ټلیفون پرې کړ، جامې راته ونیولې، ویې ویل حمام ته لاړه شه، جامې دې بدلې کړه. ما ورته وویل زه جامې نه بدلوم، همدا مې ښې دي. هغې په معصومانه او عذرانه څهره په زاریو راته پیل وکړ، ویې ویل خیر دی دا کار زما لپاره وکړه، زما وجود نور د هغوی د پیچکشونو د وهلو تاب نه لري، دا خلک په سزا ورکولو کې ځنډ نه کوي. ما ته وویل چې زما له راتلو سره باید ته چمتو یې، که نه بیا ما نه پرېږدي.
سره د دې چې خپله هم مظلومه وم، خو هغې بیچاره ته مې هم زړه بد شو. ورته ومې ویل دا کار ستا لپاره کوم، خو دا راته ووایه چې دوی په ما څه کوي. فاطمې راته وویل قسم کوم چې زه نه پوهېږم، کیدای شي کوم ځای ته عادي تګ وي او دومره د اندېښنې وړ خبره نه وي. ما ورته وویل ما مه ډاډه کوه، شاید د هغه ځای مطابق زه هم څه پلان جوړ کړم، که پوهېږې ستا ویل به ما ته له ګټې خالي نه وي. فاطمې وویل قسم کوم نه پوهېږم، خو زر کوه د دوی راتګ ته 30 دقیقې پاتې دي، د هغوی له راتګ مخکې باید ته چمتو وې. ما د فاطمې لپاره جامې ترې واخیستې، حمام ته لاړم. په حمام کې مې یوه بل لوري ته وکتل، په تاک کې د ګیرر خیلو پاکیګانې پرتې وې. ځان سره مې وویل ور راپسې قلفوم، همدلته د خپل ځان د اورمیک شارک پرې کوم، چې هغه را رسیږي نو زه به تش کالبوت یم. وروسته د فاطمې خبره را په یاد شوه چې کیدای شي عادي تګ وي، خوشی به د ځان قاتله شي، شاید د کوم تشویش وړ خبره نه وي. نو ومې ویل چې که ځان وژنه وکړم شاید مرګ مې خراب شي. پاکي مې ځان سره واخیسته، په جیب کې مې کېښوده. لومړی مې وویل چې همداسې جامې اغوندم. وروسته را سره فکر پیدا شو چې که ځان وژنې ته د اړتیا شوه نو بیا به بې غسله له دې جهانه لاړه شي. پرېږده یې شاید دغه د وروستی غسل وي. حمام وکړه، خدای ته به پاکه ورشي. حمام مې وکړ، سپینې جامې مې تنته کړې. سپینې جامې به مې د مکتب په وخت کې هم ډېرې خوښېدې، خو دغو جامو له هغو نه ډېر توپیر درلوده. فکر مې کاوه چې خپل کفن اغوندم. بهر را ووتم. فاطمه همغسې راته منتظره وه، ځکه چې تشویش یې درلوده او زما په نه چمتو کېدو شکمنه وه. هغې ښکته او پورته یې راته وکتل، راته ویې ویل افغانان یوازې په غیرت او همت کې بېسارې نه دي، ښکلا یې هم بېسارې ده. د زړه په زور مې ورته وخندل. بیا مې د هو په دود ورته سر وخوځاوه. ورته ومې ویل خو قیمت مو ډیر کم دی د خپلو مشرانو له لاسه، هر څه مو ډیر بې ارزښته دي. ماښام مو لمونځ مې وکړ، د ځان او عزت دعاوې مې وکړې. له ډیر پاک زړه او پاک نیته مې له خپل خدایه د ژغورلو مرسته وغوښته، خو پوه نه شوم چې ولې مې منګولې تشې پاتې شوې. دروازه وټکېده، فاطمې خلاصه کړه. رئیس ولاړو، زما په لیدو هیجاني شو، غوښتل یې غږ را وکړي او د تلو راته ووایي، خو زما کتو جذب کړ. داخل د اتاق ته راننوتو، ښه یې له نظره ښکته او پورته تېره کړم. خوله یې مسکا ته ویړه شوه، د غټو غټو بریتونو څوکې د زنې لور ته اوږدې شوې. بیا فاطمې ته وکتل، په ترکي ژبه یې څه ورته وویل. هغې هم سر ورته وښوراوه. په خبرو یې پوه نه شوم، خو احساس مې کړه چې زما صفت ورته کوي. بیا د تللو راته وویل زمونږ په وطن کې متل و چې مرده به دست زنده، یعنی مړی د ژوندیو په لاس کې وي، خو زه بدبخته ژوندی لکه مړی د ژوندیو په لاس او واک کې وم. د هغو په اشارو تلم. روان شوو، له کوټې ووتو، تورو شیشو والا قیمتي موټر ته وختو. 4 ساعته مزل مو وکړ او بالاخره یوه ښار ته ورسېدو. رڼاګانو یې سړکونه او کوڅې روښانه کړي وو. اسمانڅکو بلډنګونو، شنو ونو او چمنونو یې د هر لیدونکي نظر ځان ته جذب کاوه. په رښتیا چې ترکیه ښکلی ځای دی او ډیر کار ورته شوی دی. ښار کې مو هم نیم ساعت مزل وکړ. ښار لوړو مینارو، رنګینیو، پارکونو او ښکلو خلکو نه ډک و. هر چا له ژونده خوند اخیسته، د خوشحاله اوسېدو هڅه یې کوله، خو یوې بېوسه پیغلې پکې د خپل سرنوشت فکر کاوه، لکه د اختر قرباني لاس او پښې تړلی وو. د ښار له رنګینیو یې خوند نه شو اخیستی. فکر یې په دې کې مشغول و چې اوس به څه ورسره کیږي، د کوم قرباني پسه په څیر به چلند ورسره کیږي او د کوم نیول شوي پلان ښکار به جوړیږي. موټر یوه هوټل ته ودرېده. موټروان ښکته شو. لږ وروسته یې له ځان سره چرګان، د خوراک اړوند د توکي او 2 بوتله الکول په لاس کې نیولي وو. پوه شوم چې سړي زما عزت ته لومه ایښې ده. پلان یوازې او یوازې همدې ته نیول شوی دی چې زما عزت لوټ کړي او د شرابو په نشه کې مې د عزت له لوټولو خوند واخلي. د نورو موضوعاتو له سوچونو مې فکر راټول کړ. تر دې د مخه دا فکر هم را سره و چې کیدای شي بچا مې وپلوري یا مې د کوم محفل د مشغولتیا لانځکه کړي. خو هغه تشویشونه مې ختم شول. د پلان شنډولو په فکر کې شوم. په همدې فکرونو کې بالاخره یوې کوڅې ته ننوتو او د کوڅې د خلاص 3م کور مخې ته موټر ودرېده. رئیس سره یو موټروان، یو هغه باډیګارد چې ما ترې ژمنه اخیستې وه،
او یوه زپ موټر کې ناست و. باډیګارد ته یې کیلي ونیوله، ورته ویې ویل دروازه خلاصه کړه. هغه دروازه خلاصه کړه، موټر دننه شو. پراخه حویلي او یوه لوړ پوړیزه ودانۍ لرونکی کور و. چوپه چوپتیا پکې خپره وه. معلومه شوه چې دلته څوک نشته. موږ 4 نفره میلمانه یو. له موټره ښکته شوو. رئیس موټروان ته پارسي وویل ته هم واپس خپل ځای ته لاړ شه، موږ دلته یوه اونۍ پاتې کیږو. یوازې همدا یو باډیګارد راته بسنه کوي. د دروازې خوا کې یو کانټینر و. ګارد ته په پارسي وویل ته خپل ځای کې میشت شه، موږ 5م منزل کې یو، زموږ له اجازې پرته پورته مه راخیجه، زموږ چې په کار وي موږ خبر درکوو. په پارسي ژبه دوی ته د غږېدا پیغام دا و چې ما هم مطمئنه کړي چې هلته نور څوک نه راځي. هغه په سینه د تابعدارۍ لاسونه کېښودل. موږ دواړه پاس وخاتو. ځان سره مې وویل اوس نه خفه کېږم، که څه رامنځته کېدل نو د یوه نفر مقابله خو چې ونه کړم بیا خو افغانۍ نه یم. د قاچاقبري ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول 9مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. خادو آباد اوسئ.